أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. مخکې آیت مبارکه کې حکم وکړلی شو چې تاسو په اسلام کې پوره داخل شئ. نو بیا د نه داخلېدلو په صورت کې زورنه بیان شوله. دې آیت کې د عذاب هغه تذکره کوي چې کله دوی په اسلام کې پوره نه داخليږي نو پای باندې تخویف دنیوي ورکي، د عذاب نه یره ورکي. فرمای هل ينظرون، آیا دوی انتظار نه کوي الا مگر ان د دې خبرې یأتیهم الله فی ظلل من الغمام، چې را بشي دوی ته الله تعالی په سورو د وریځ کې. دا د دې معنی ده او دا د متشابهاتو نه ده. د قرآن پاک هغه آیتونه چې د هغې په مقصد او په مراد باندې مونږ پوهیږو نه، هغې ته متشابهات وایي. په هغې باندې ایمان راوړل دا لازمي او د هغې مطلب او مراد الله تعالی ته سپارلی کېږي. لکه څنګه چې مونږ وایو الف لام میم، الله علم دی په معنی د دې حروف باندې. دغه شانتي داسې آیتونه نو حدیث شریف کې راځي چې د قیامت په ورځ به الله تعالی د نری سورو په وریځ کې راشي او د بندګانو سره به حساب کوي. او یو روایت کې د سرو وریځو تذکره راغلی ده. یو روایت کې راځي چې الله تعالی به د قیامت په ورځ د خپل بندګانو سره چې حساب کوي نو په 80,000 پردو کې به الله تعالی پټ وي. نو یا د دې نه مراد هغه مقام دی، د آخرت ورځ مراد ده، یا دا د چې د دې نه هغه مراد د الله تعالی قدرت او طاقت دی چې دوی انتظار نه کوي مگر د دې خبرې چې د الله تعالی قدرت، طاقت او عذاب د وریځو په سورو کې راشي. نو فرمای والملائکتو او پرشتي، د عذاب پرشتي راشي. وقضی الامر او فیصله وکړلی شي د کار، یعنی د دوی معامله غوسه کړلی شي، خبرې ختم کړلی شي، عذاب پې راشي. و الی الله ترجع الامور، او الله طرف ته ګرځي کارونه، د هر کار انجام الله تعالی طرف ته ګرځي. د دوی د دې کار انجام به هم الله ته وګرځي، الله تعالی به دوی فیصله وکړي. سل بني اسرائیل، تپوس وکړه د بني اسرائیل نه، کم آتیناهم من آیات بینة، چې څومره مونږه ورکړي دي دوی ته واضح نښې. لکه دوی ته الله تعالی د فرعون نه نجات ورکړلو، موسی علیہ السلام په امسا سمندر پای کې 12 لارې ووتلې، د دوی دشمن د دوی د سترګو د وړاندې غرق شو په دغه سمندر کې. او
دوی ته الله تعالی من او سلوا ورکول او دوی ته د یوې ګټې نه الله تعالی 12 چینې جاری کړلې او دوی له الله تعالی تورات ورکړلو دوی سره الله تعالی خبرې وکړلې او فرمایي چې په دوی کې الله تعالی پیغمبران را لېږل د دوی د اصلاح لپاره دای د وجنا د دوی حکومتونه د دوی په خپل لاس کې نو دوی پیغمبران قتلول شروع کړل نو د دوی حکومت د دوی د لاس نه بیا ووتلو نو فرمایي چې څومره نښې معجزې او نعمتونه دا مونږ په بنی اسرائیل باندې کړي دي ته د بنی اسرائیل نه د دې په باره کې تپوس وکړه ومن یبدل نعمت الله نو څوک چې بدلی نعمت د الله تعالی من بعد ما جاءته وروسته د دې نه چې راشي دته دوی ته د الله تعالی نعمتونه رالل دوی هغه بدل کړل نو فرمای فإن الله شدید العقاب یقینا الله تعالی سخت عذاب ورکوونکی دی نو دوی ته د هغه نعمتونو د بدلولو د وجې نه سخت عذاب میلاو شو من سلوا دوی ته یو نعمت الله تعالی ورکو دوی د هغې نه انکار وکړو د هغې بدلولو غوښتل ترکاریانې او پیاز او اوږې دا یې غوښتلې نو الله تعالی په زمیداره باندې واړول او ژوند یې د سختې شو نو فرمایي چې څوک د الله تعالی نعمت بدلی ناشکري کوي نو د الله تعالی عذاب ډیر سخت دی هل ينظرون دوی انتظار نه کوي الا مگر ان یأتیهم الله دا چې راشي دوی ته الله تعالی فی ظلل پسورو کې من الغمام د وریځو والملائکة او فرشتي وقضی الامر او فیصلو کړل شي د کار و الی الله ترجع الامور او خاص الله طرف ته ګرځول شي کارونه سل بنی اسرائیل تپوس وکا د بنی اسرائیلنا کم آتیناهم من آیت بینه چې څومره ورکړو مونږ دوی ته واضحه نښې ومن او هغه څوک یبدل نعمت الله چې بدلی نعمت د الله تعالی من بعد ما جاءته وروسته د دې چې راشي دته فإن الله نو یقینا الله تعالی چې دی شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعین صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین